نوم دې چیش دی؟ اکبر احمد سباون. د چا زوی یې؟ مفترض محمد سباون صاحب. د کوم ښار اوسېدونکی؟ د شهر. چیرې پیدا شوی؟ روټ آباد کې. د چا په مسجد کې؟ حاجي بابا. ښه، د اسلام په باره کې معلومات لرې؟ و. جواب راکولی شې چې پوښتنه در څه وکړم؟ و. بنده د چا؟ الله پاک. کوم الله پاک؟ همځکې غرونه دریابونه اسمانونه چې پیدا کړي دي. په ملت د چا؟ ابراهیم علیه السلام. په امت د چا؟ نبی علیه السلام. په مذهب د چا؟ امام صاحب. امام صاحب د چا په مذهب؟ خپل مذهب یې د څو؟ قرآن د حدیث. قرآن د چا کول دی؟ د خدای پاک. حدیث د چا کول دی؟ رسول علیه السلام. ښه، د امام صاحب نوم څه شو؟ نعمان. د پلار نوم یې څه شو؟ ثابت. ثابت د چا زوی و؟ زوتی. زوتی د چا زوی و؟ د مایا میرزبان. د زوی نوم یې څه شو د امام صاحب؟ احمد. د مسیح نوم یې څه شو؟ اسماعیل. په قوم څه شو؟ تاجک. د قبر یې چیرې دی؟ په عراق کې د کوپې په ښار کې. په کومه سنه کې پیدا شوی دی؟ اتیم کال. ښه، په کومه سنه کې وفات شوی دی؟ یو نیم سل کې. عمر یې څو کاله و؟ اویا کاله عمر. څو مشهوره شاګردان یې درلوده؟ دوه. نومان یې څه شو؟ امام ابو یوسف صاحب. امام محمد صاحب. د امام ابو یوسف صاحب اصلي نوم څه شو؟ یعقوب. ښه، دغه د څو مذهبونه دي؟ څلور. کم دي؟ امام ابو حنیفه صاحب. امام مالک صاحب. امام شافعي صاحب. امام احمد صاحب. ښه، د امام شافعي صاحب اصلي نوم څه شو؟ ادریس. د امام شافعي صاحب په کومه شپه پیدا شو؟ چې امام صاحب مړ کېدی. ښه، د امام شافعي صاحب استاد څوک و؟ امام محمد صاحب. ښه، د نبي علیه السلام نوم څه شو؟ محمد صلی الله علیه وسلم. د چا زوی و؟ پلار نوم یې څه شو؟ عبدالله. د نیکه نوم یې څه شو؟ عبدالمطلب. په قوم څه شو؟ قریش. د کوم ښار کې پیدا شوی و؟ مکه په ښار. ښه، د چا په کور کې لوی شوی و؟ ابو طالب په کور. ابي طالب په کور کې لوی شوی. شاباش. د مور نوم یې څه شو؟ بیا امینه. د خدمتګار نوم یې څه شو؟ بیا لمه. نبی اسلام د څو وختو چې مور د پلار یې وفات شو؟ نبی اسلام د څو ټیمو چې پلار یې وفات شو؟ عبدالله صاحب. هجرت. نبی علیه السلام د څو وختو د مور په نس کې و څه وخت وفات شو؟ نبی علیه السلام د مور په نس کې د 2 میاشتو. شاباش. نبی اسلام د څو وختو چې مور یې وفات شوه؟ نبی علیه السلام د 6 کال. او نبی اسلام د څو وختو چې نیکه یې وفات شو؟ عبدالمطلب. نبی علیه السلام د 2 کال. شاباش. د نبی اسلام څو زامن و؟ 3. څه نومېدل؟ ابراهیم، قاسم، طیب. شاباش. څو لوڼې وې؟ 4. نومان یې څه شوه؟ بیبي فاطمه، بیبي رقیه، بیبي زینب، ام کلثوم. شاباش. څو بیبیګانې وې؟ 11. مشر بیبي نوم یې څه شو؟ خدیجه. د کشر بیبي نوم یې څه شو؟ حضرت عایشه. حضرت عایشه د چا لور وه؟ ابوبکر صدیق صاحب. څو یارانې وه د نبي علیه السلام؟ 4. نومان یې څه شوه؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غني، علي حیدر. د نبی علي حیدر د نبی علیه السلام څو؟ اکاسو یو مظلوم. کومه لور یې ورکړې وه؟ بیبي فاطمه. د بیبي فاطمې څو زامن وه؟ 2. نومان یې څه شوه؟ حضرت حسن، حضرت حسین. حضرت حسن او حضرت حسین چا شهیدان کړه؟ یزید شهیدان کړه. ښه، چیرې شهیدان کړه؟ په عراق کې د کربلا په دښت باندې شهیدان کړه. الو، وعلیکم السلام. ساده دي څنګه؟ ښه، ګوړی باید ټلیفون وکړه، زه دلته په یو شي باندې مصروفه یم. ښه، دغه کربلا پر دښت باندې شهیدان کړل. دغه د اسماني کتابونه څو دي؟ 4. کم دي؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن. تورات پر چا نازل شوی دی؟ موسی علیه السلام. انجیل پر چا نازل شوی دی؟ عیسی علیه السلام. زبور پر چا نازل شوی دی؟ داود علیه السلام. قرآن پر چا نازل شوی دی؟ رسول علیه السلام. په څو وخت نازل شو؟ 2 کال. ښه، اول یې کوم صورت نازل شو؟ اقرا. چیرې نازل شو؟ په غار کې. چا وحی ورته راوړلی؟ جبرائیل علیه د السلام. چا په شکل ورته راتلی؟ شسته صحابي په دا صحابي نوم څه شو؟ دوت القلبي. شاب. نبی علیه السلام د نبوت مخکې څه کار کاوه؟ سنه کته. شاباش. نبی اسلام عمر څو کاله و؟ 3 کال. پر څوم کال خدای نبوت ورکړي؟ 20 کال. څو کال یې په مکه کې تېر کړه؟ 14 کال. څو بیا په مدینه کې تېر کړه؟ 10 کال. مدینې ته چې ولاړې اول یې د چا په کور کې واړوه؟ ایوب انصاري. ایوب انصاري کور څو چاته و؟ 2 چته. نبی اسلام په کوم چت کې واړول؟ لاندې چت. په لاندې چت کې واړول. شاباش. دغه
غټ فرشتې څو دي څلور نومانې چی دي کومې دي غټ فرشتې څو دي جبرائیل علیه السلام اه. میکائیل علیه السلام اه. اسرافیل علیه السلام میزائیل علیه السلام شاباش په دنیا کې غټ کافران څو وه څلور کم وه ابوجهل اه. قارون نمرود فرعون فرعون په چی شي مړ سو اوبو کې غرق دغه قارون په چی شي مړ سو ځمکه نه مړ نمرود په چی شي مړ سو په دغه ماشه نه مړ او ابوجهل په چی شي مړ سو دوه کشنان مړ شاباش دوه کسان مړ کړي د اسلام بناوي څو دي پنځه کوم اول چیش دی اول کلمه ده اه. دویم لمونځ دی دریم روژه ده څلورم زکات دی پنځم حج دی شاباش دغه لمونځ په کوم آیات ثابت دی شمس صلات زکات په کوم آیات ثابت دی وآت زکات دغه روژه په کوم آیات ثابته ده كتب عليكم الصيام او حج په کوم آیات ثابت دی يوم الحج والعمرة او جهاد په کوم آیات ثابت دی كتب عليكم القتال شاباش دغه په دنیا کې برګر د دنیا باندې څو کسانو بچی کړی ده کسان مسلمانانو که کافران دوه کافران و دوه مسلمانان د مسلمانانو مان چی شو سليمان عليه السلام اه. زكندر زكنان او کافرانو مان چی شو وقت الناس النمرود شاباش دغه دغه په دنیا کې در ټولو ښایسته پیغمبر څوک و يوسف عليه السلام یوسف علیه السلام د چا زوی يعقوب عليه السلام یعقوب علیه السلام د چا زوی اسحاق عليه السلام اسحاق علیه السلام د چا زوی ابراهيم عليه السلام ابراهیم علیه السلام د چا زوی عزار هزار مسلمان که کافر كافر د کم پیغمبر زوی کافر و دنا عليه السلام نوح علیه السلام د زوی نوم چی شو كنعان د کم پیغمبر بیا ماینه کافر و دلوت عليه السلام شاباش د کم کافر بیا ماینه مسلمان و فرعون د فرعون د ماینې نوم چی شو آسيا آسیا بیبي و شاباش دغه د ټول انسانانو پلار څوک و آدم عليه السلام آدم علیه السلام د ټول انسانانو مور څوک و حوانا حوا نه د چا پیدا سو آدم عليه السلام د چپه سپتا شاباش په دنیا کې اول مړی چا کړی آدم عليه السلام زي نوم یې چی شو قابيل څوک یې وژلی والغرور نوم یې چی شو حبيل شاباش آدم علیه السلام ولې خدای پاک د جنت راویستی وجنات کې د غنم دانه خوړه شاباش شیطان ولې خدای د جنت توسب شي واخستی آدم عليه السلام ته سجده نه لګول ولې نه لګول زه د دې شم ولې شامه زه د ور پیدا شم آدم عليه السلام د خلق پیدا شم شاباش آدم علیه السلام چا جوړ کی فرشتو څو غازې جوړ د چی څه جوړ کی خلق څو غازې جوړ کی دیش کار دیرش غازې جوړ کی شاباش دغه د په دنیا کې غټ ظالم څوک و جاج نسب مسلمان که کافر مسلمان شکارونه کړي و و څو شکار کړي قرآن شریف یې زر پیسل کړي و خدای پاک د بخار ته دلو کول یا خدای پاک کو بخش کم پیغمبر ډیر نه جوړی سوی و ایوب علیه السلام څو کال نه جوړی و تلس کال تلس کال نه جوړ بیا څنګه جوړ سو؟ اچنه کولم بیا دی بیا جوړ شاب کم پیغمبر ما یې تیر کړی و نو سالس څو شپې د مې په نس کې تیر کړ ویش بیا څنګه سو؟ یو بچن بیا برڅین راوتی ژوندی شاباش دغه قرآن شریف څو سپارې دی دیش څو سورته دی یو چلس واریه څو رکوې دي پنځه سوه څلوېښت څو آیات دی شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیات شاباش دغه څو مکې سورتونه دي پنځه شپېته څو مدني سورتونه دي اتلس څو اختلافي سورتونه دي یو دېرش څو سجدې پکښې دي څوارلس څو اول د قرآن شریف اول آیات کې دغه سورت کم یو دی سورة فاتحة اخر سورت یې کم یو دی سورة فاتحة اخر سورت یې کم یو دی سورة والناس په قرآن کې هغه کم سورت چې فا نصف پکښې سورة فاتحة شاباش دغه د بدر په غزا کې مسلمانان د بدر غزا د په کم تاریخ باندې وسوله هجرت لما سمى الناس وروجت څو مسلمانان څو کسانو د بدر په غزا کې 314 څو اسان ورسره وو ودا نيو سام سروا ودا نيو شام سروا شاباش کافران څو کسانو 3 څو کس زر کسانو د مسلمانان مشري چا کول کافران مشري چا کول ابجل کوله څو کافران مړ سو په دې جنگ کې او یو څو بنديان سو
یوه کس شاباش دغه څو مسلمانان شهیدان شو 14 څو انصار و 8 څو مهاجر و 6 ابجل چا مړ کی دوه کشنان نو مانې چې شو د کشنان معاذ معاویز شاباش څو پرشتي را نازل شوي د جنگ ته د اسمان 3 زنه څه رقم وي توره سان سپرې وې سر لنګوټې تړلې وې څنګه شاګې لري د کپیران سره جنګ کوي شاباش د احد په غزا کې مسلمانان څو کسان وو 10 کسان څو منافقین په ګډ سوي وو 300 شاباش دغه منافقینو مشر څوک وو بای ابی و دغه د کافران څو کسان 3000 څو مسلمانان د مسلمانان مشر چا کول د کافران مشر چا کول خالد بن ولید د څو مسلمانان شهیدان شو یوه کس ولې شهیدان شو امیر بیا امریو نو دغه حضرت حمزه صاحب چیر شهید شو یهود بجنگ چا شهید کی بشو غلام نبی اسلام چیر زخمی شو یهود بجنگ کم ځای زخمی شو مخ مبارک زخمی شو مبارک غاښ وته شاباش دغه هغه کم صحابي او چې فرشتو غسل ورکي حضرت انزله حضرت انزله چیر شهید شو یهود بجنگ شاباش د واده څو شپې کېدل اواش اوله شپه و شاباش دغه نبی اسلام په کوم تاریخ وفات شو هجرت ولسم کال د دویمې خوا په 12مه د دوشنبې په ورځ او بکر صدیق صاحب په کوم تاریخ وفات شو 13 کال شاباش حضرت عمر صاحب د هجرت په څوم کال شهید شو هجرت د هجرت په څوم کال هجرت و د مسلم کال شاباش دغه حضرت عثمان صاحب د هجرت په څوم کال شهید شو هجرت په 15 څنګه شهید شو کرانیول باریش حضرت علي صاحب د هجرت په څوم کال شهید شو هجرت په 40 کال چا شهید کی بس چا شهید کی خوارج خوارج حضرت عائشہ د هجرت په څوم کال وفات شو هجرت په 15 کال په 15 کال وفات شول شاباش دغه د نبی اسلام قبر چیر دی په مدینه کې د حضرت شیخ کوټه کې په خونه کې شاباش چا قبرونه سره نور د چا قبر نور سره دی یو په پکې صدیق صاحب دی یو عمر فاروق صاحب دی شاباش د نبی اسلام څو اکاګانو ګرځه لسه کاګانی څو ژوندۍ و څو مړه و شپږ مړه څلور ژوندي په څلور ژوندۍ کې څو مسلمانانو څو کافرانو دوه کافران دوه مسلمانان د مسلمانانو باندې چی شو د حضرت حمزه حضرت عباس د کافرانو باندې چی شو ابو طالب ابو لهب شاباش بل شي د کوم شي زده دی اسلام بنا او د اسلام بناوي څو دي انجه کومي کاول چیش دی اول کلمه ده دویم مزه دریم روزه ده څلورم زکات کې پنځم حج دی دا خو د مخکمه وارو ویله شاباش بل چی زده دی شتنه درڅوک اویشه په شید بالا ندیز ده ها هذا شاباش